الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح د شرح په سلسله کې دا مبارک درسونو دا کړی و او باغی کې مونږ د مساجد د جمعتونو احکام، فضایل او مسائل بیانول، او دا په دغه باب کې اخرنی درس ته باذن الله تعالی. اخرنی خبره یا اخرنی درس کې یو څو حدیثونه بیان شیو. نو باغی کې یو هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ما خپل رب په خوب کې ولیدو او به داغه سره خبرې وشوې. هغه حدیث بیان شوی او د شان درې قسمه خلکو ضمانت او ذمہواری الله علی. یو بکاغه انسان دی چې جمعه ته لاړ شي. یو هغه حدیث بیان شوی چې څوک په کور کې او د سکی او فرض منځ د پاره وزي، نو لکه حاجی چې احرام واچي او د حج د پاره وزي. دغه شان هغه حدیث بیان شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله تاسو د جنت په باغچو باندې تیر شي نو داغه نمیوي شو کوي. صحابه کرامو ته پوښتنه چې د باغچې کمی وی دی د جمعتونه. دغه شان نور حدیثونه به کې بیان شوی چې هغه اکثر په تیر شو درسونو کې دغه تفصیل شوی. یو به کې دا مسله بیان شوی چې په جمعات کې وقت قصاص نه غسته کی وجه دغه ثواب بیان شوی، او دغه شان په کوم زینو کې منځونه نه کیږي دا مسلم تفصیلا بیان شوی. په کوم ځای کې چې وخان تر لکیږي الته منځوري نه کیږي، او په کوم ځای کې چې بيجي ګړي تر لکیږي الته ولي منځ کیږي. بیا د زنانو مسله چې زنانه د قبرونو زیارت لتلی شي او کنه دا مسله بیان شوی. اخرنه هغه ناشنا حدیث بیان شوی د ابو امامه رضی الله عنه چې باغی کې د دې چې یو يهودي عالم راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې او دا غنه ته پوښتنه کو چې په دې زمکو کې اوچته زمکه اکمه ولا. نو هغه غلی شو تر دې چې جبرئیل علیه السلام راغی. به دا غنه ته پوښتنه کو ناغم غلی شو. ناغوی زمو د الله نه به ته پوښتنه کو. به چې کله لاړ راغی نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی انی دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. دې پیر الله ته دومره نږدې شوم چې دومره مخکې نوم نږدې شوی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو هغه څنګه؟ وی دیسی چې کان بیني و بینه 70,000 حجاب من نور. زمو د الله په منځ کې یو زر پردې وي د نور. او الله رته دا خبر وکړه چې شر البقاع اسواقها وخير البقاع مساجدها. پس مکو کې غوړه زمکه او غوړه زه هغه جمعتون دي، او د شر زه او بدترین زه پس مکه کې هغه بازارونه دي. په دغه ځمانه زموږ درس وراړو او یو څو حدیثونه پاتې شوي دي په الفصل الثالث کې. ان شاء الله غبا نن پورا کوو. اولنی حدیث په دې فصل کې هغه دی وعن ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول صلى الله عليه وسلم نوریدلی من جاء مسجدي هذا. سوک چې زما دی جمعه تراغه، زما دی جمعه ته دی کی اشاره مسجد نبوی ته ده. من جاء مسجدي هذا، سوک چې زما دی جمعه تراغه لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. او راغله د خیر د خو د پاره یا د خیر د ذکر د پاره. فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله. نو د دې سیده لکه الله په لار کې چې jihad کوي. ومن جاء لغير ذلك، او څوک چې دین راو د بل څه کار د پاره راغی بل څه مقصد دی، فهو بمنزله الرجل ينظر الى متاع غيره. نو د دې مثال لکه یو سړی چې د بل سړي سامان ته ګوري، یعنی بازار ته لړ شي
نس اخلی نس خرسی خاصی نینداری د پر راغلی. رواه ابن ماجه والبيهقي، دا حدیث امام ابن ماجه امام بيهقي راوړی. په دې حدیث کې فضیلت د جمعتونو هغه واضح شو او فضیلت د علم کولو په جمعتونو کې، او دا فائدې د ساتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې، بیا د صحابه کرامو په دور کې، بیا د تابعین او بیا د تبع تابعین په دور کې علم په جمعتونو کې کېدو. او دا غي د پاره به حلقې وي، دا غي د پاره به په یو جمعت کې به دو درې علما ناسو، یو په یو ګټ کې به حلقه و، دا بل ګټ کې و، او دې سي دغه ترتیب روانو. بیا ورسته د دې مدرسو د طریقه جوړه شو او د جامعو ده چې جدا د جمعات نه جدا یو آبادی جوړ شي او پاره کې د علم طلب کیږي. د به ورسته د مسله راوته، خو په دغه سلف صالحینو په دور کې دا علم په جمعات کې طلب کېدو، ځکه به برکت دغه ډیرو، دا هغه علم برکت ډیری چې هغه د الله په کور کې زده کړی شي. وجدار چې یو خدای زید د الله ډیر خوښ دی، دویم د الله کور دی، دریم د چې د جمعات کې یو ایمانی او روحانی سکون انسان ته ملاویږي، د کې یو ایمانی موسمي. او زموږ خپل دغه تجربه ده چې کوم علم هغه ځکه زده کړی شوی دی چې دغه د پاره کلاسونه، یو کمرې، یو کرسي، یو ټیبلی ناغه جدا دی، او کوم علم چې موږ د علماو سره په جمعاتونو کې زده کړی دی وغو ته بناسو په جمعات کې، نو دغه اثر هغه به جدا و. د جمعات کې برکت ډیری، الله کور دی، بل دې کې سړی ډیر په آرام په سکون په ادب سره ناشي، وجدای چې زړه کې چې د خدای الله په کور کې ناشي. دې چې بهر یو کمره کې ناشي یا یو بلډینګ د مدرسې د پاره پاږي کې هغه ایمانی راحت او سکون انسان ته نه ملاويږي. نو دې کې د بل فائدہ شو چې هغه علم چې هغه په جمعتونو کې طلب کړی شي، نو دغه برکت سي، دغه برکت ډیری او هغه ډیر فائدہ مني. بل مسله ته دا ثابت شو چې څوک علم کوي زده کوي، نو فهو کالمجاهد فی سبیل الله، لکه دې چې الله په لار کې jihad کوي. وجه سره چې د علم تشبیه دي چې د jihad یا د مجاهد سره ور کړی شو، هغه دي چې مجاهد چې jihad کوي د دې لپاره چې الله دین زوره ورشي او د الله سبحانه وتعالى خبره زوره ورشي. نو د عالم چې علم کوي او به بیانې، نو دې لپاره بیانې چې د الله د دین زوره ورشي او واضح شي. دویمه مجاهد چې jihad کوي، نو داغه د jihad نه مسلمانانو ته فائدہ ملاويږي، داغه د jihad نه انسانانو ته فائدہ ملاويږي، زناورو ته هم فائدہ ملاويږي، ځکه چې امن او امان راشي، د الله شریعت راشي، د الله قانون راشي، نو د jihad فائدہ نور ته ملاويږي. د قشن د عالم د علم دی چې کله د علم بیانینو فائدہ صرف دته نه ده، فائدہ نور خلکو ته مرسي. او کله نه کله دیسی اوچت علماي او دیسی اوچت انسانای چې دغه علم په کروڑو خلکو ته ورسي، نسلونو ته، یعنی په سونو کلونو دغه علم رواني، نو څومره غټه فائدہ ده. په یو مثال سره امام بخاری رحم الله ته وګوره، دنه تقریبا 1200 کال وای، 1200 کال مخکې هغه مرشه یو سړی سره پاس 1200 کال مخکې وفات شوی دی، نو وسوم ژوند دی او علم وسوم ژوند دی، نو څومره لوی اجر والله دغه انسان لور کوي. دریمه خبره هغه د چې jihad انسان دغه وخت پورې نشي کولای چې سو پورې علم نه کړي، او د jihad فضیلت چې وسړي معلوم کړي دی، دا یو نیم اسی جذباتي په دې کمرو کې او په کوټو کې چې کوم براینا مجاهدین دي، دوی اسی جذباتي او په علماء پورې خان دي او په علم پورې خان دي. کار جوړي اصل کار خود مجاهدینو دی. نو دنه سوال د بکاری چې مجاهدینو د jihad د مسله د کم ځینې زده کړي د اسمان نه وحی راغلی د جبرئیل علیه السلام راغلی او دوی ته ډاری کې زده کړي. و چې د jihad فضایل دي، د فضایل ته چا بیان کړي، د احکام او مسائل ته چا بیان کړي، بیا به علم له واپس راځي. نو علم بنیاد دی، علم بنیاد دی، چې علم نه کړي نه jihad شتي
نه مونږ شتي نه روزه شتي نه زکات شتي نه حج شتي نه عمره شتي نه د الله یو عبادت شتي ځکه چې د عبادت چې موږ څومره معلوم کړی دي نو صدر سم معلوم کړی د علم د لسم معلوم کړی چې علم دې لري کو به سپاتې شو نو دې کې د مرګرو د پاره زیره کم ملګری چې د درسونو تناسي او علم طلب کوي چې د دې مثال دې سیدل کې وسله چې الله په لار کې jihad کوي او بل خبره دلته چې نن سبا علم غوړي او علم ته ډېر ضرورت دی وجداده علماء دا مسله په کتابونو کې بیان کړي د تفصیلا چې علم غوړه دی که jihad غوړه دی نو به جواب هغه دي سي کړي چې ته به انسان ته ګوري او زمانه او خلقو ته ولاقې ته به ګوري نو کله چې یو انسان ستا خو لري شي او د ذهني د انسان مطابق جواب به داري چې د ذهني او د اوخياري او خبرو د ذریعہ دیګه د پرسه غوړه دی علم غوړه یو سړی دی دومره ذهین نه دی او زور اور دی باډې نه تکړه دی پر jihad غوړه به د وخت مطابق دي چې تبع حالاتو ته ګوري خلکو ته ګوري او خلکو کې جهل ډیر نو به هغه وخت کې علم د jihad نه غوړه او چې کله علم ډیری او مجاهدین لګینو به jihad مجاهد غوړه دا حالاتو مطابق هغه جواب کړي ونن سبا حالاتو کې جهل چې دغه سره هغه ډیر زیات دی جهل کې وسړی د jihad आवाजو کینو ډیر وسره ملګری کی خدای دې چې په دوی کې به علم ولته ډیر لګ ملاوي شي بلکې دې سیم کې دې چې علم ولته به سره ملاو نشي چې هغه عالم او علم وسره نو د علماو کمه لګ دې ډیر دی هغه ډیر دی علماء کمه ډیر دي علماء لګ دي نو ځکه علم نن سبا حالاتو کې علم یو غوره عبادت بلکې دا فائدې د ساتي چې علم مطلق د نفلي عبادتونو غوره دي د نفلي عبادتونو علم غوره دی یو سړی د غوښه یو ترکاته تهجد کوم بل سړی زه د شپې کینم کتاب وایم مسائل زده کوم دغه غوره د کوم چې ناس کتاب و مسائل زده کوي ولی ځکه چې د نفلي عبادت او فائدہ صرف دته ده او د علم د طلب کولو فائدہ هغه ټول امت ته ده ټول انسانيت ته ده نو دغه غوړې دینه او ځکه دي کې ته واقع ذکر کوم خبره مخې تراله امام شافعي رحم الله د امام احمد بن حنبل رحم الله خواته راغله هغه دي سينو لکه څنګه چې نن سبا د خلکو تصویر جوړ کړي د مذهبونو او په یو بل باندې د کفر ټاپې لګي او د یو مسبل په سینه کېږي یو مذهب ولا بل مذهب ولا جنې نشي ورکول او د داوینه واده نشي کول بعضو به کې لیکلي په کتابونو کې د فقهاو وي څوک چې د حنفي مذهب نه وړي د اتیا کوړي به وي او بعضو لیکلي وي څوک چې د حنفي مذهب نه وړي نو په جمی کې ولا په یخوبو کې غوپو ورکه او په تاریخ کې سیرت روالي د الحمدلله وس دا دور چې کوم دی ان شاء الله دا دور د اتباع دی او د تحقیق دی او د حدیث علم په کې ډیر نشر شو یعنی دې څه وخت راغلی به د امت باندې چې د دې شوافع او حنفیانو په منځ کې جنگونه شوي دي په سونو کسان به کې وجل شوي بیا موږ ترای شو تاسو چې مذهبونو خبرې نه کوي نو کته چې د مذهبونو خبرې په دغه ترتیب کوم چې یو بلوینی به توي کو نو دا خو سره ز کوم نه ندل په دغه طریقه مذهبونه منما او نه مې دغه خلکو سره سکار شتي او په دې کړه ته څوک نوم د وابیګ دی او که څوک را باندې نوم د ایجنټیک دی او که هر چا دی د خپل مرزي ده خو په دې درجه کې موږ مذهبونه نه منو چې یو بل باندې کفر ټاپي ولګو او نه په دې درجه کې موږ مذهبونه منو چې په دې امام په شاته موږ نه کیږي چې دا حنبلی دی په دې بسنه کیږي دا حنفی دی په دې درجه کې نه منو نو د امام شافعي امام احمد بن حنبل د دوی د ورولۍ جون یو بل سره او د دوانه د یو بل استادان دي او دوانه د یو بل شاګردان دي چې اوس هغه وی او د کشرانو ته کتل او د امت ته حال ته کتل نو سبا وی نو امام شافعي راغی د امام احمد بن حنبل خواته دا سره شپوک نو دا وی هغه وخت خلک دیندار وي دي دیندار سره به کور ترغه نه دغه دي حرکات او سکنات ته به قتل چې دا سره به ګوره څنګه
دی به ډوډۍ څنګه خوري، دی به خبرې څنګه کوي، دی به مونځ څنګه کوي، چې دنه مونږ چیرې زده کړو. نو کله چې امام شافعي رحمه الله وده شو او سحر را پاسید، نو د امام شافعي د امام احمد بن حنبل رحمه الله کور والا بعض روایتونو کې دغه لور خپل خاوند ته وی یا د خپل پلار ته وی امام احمد بن حنبل ته چې دا خو مونږ دنه ډېر غټه تمه وده چانه د امام شافعي نه دا سړی هغه شان نه دی څنګه چې مونږ وی هغه ولې وی درې کار مونږ بده کې ولیدو. یو خود د چې مونږ روټي وی سره ډوډۍ ټوله ختمه کړه او حدیث کې دا راځي چې درې مې سبا یو یې سبا د خوراکي یو به د سخاکي یو به د ساغستو د پاره د حدیث کې د حدیث مخالفت وکړو. دوی مده چې ټوله شپه ودو نو تهجد ونه کړو. درې مده چې به دغه شهر پس منځله لاړ هغه کوم وبچو ته موږ خو دی دا ودست پره خو سره استعمال شي نه داغه ته پوښتنه جواب ور امام شافعي سے ورکوي خوراک ما بدی ډیرو کو چې یو خو زماسته په مال باندې یقین دی او په خوراک باندې چې 100% حلال دی او بل دا چې ما د سور زونه خوراک نه وکړي نو دا خو د حدیث مخالفت نشو. یو دوی مدجی چې ټول شپه پروتم زو دنو ما یو سو مسلې په دې شپه کې حل کړې او درېما خو واضح شو چې د خدای سلامتی کې چې ودی زه ود شوی نه وو. نو دې ځکه هغه تهجد ونه کړو هغه وخت صرف کو پس کې علم کې دې لپاره مې دا واقعیت اوسته بیان کړه. نو علم طلب کول غوړه دي د نفلي عبادتونه. الله دې موږ له توفیق راکړي د علم د طلب کول او به د علم د خو دا غینه بعد حدیث ته وعن الحسن مرسلا دا حدیث مرسل له یعنی منځ کې صحابي نه ذکر کړي خو امام حاکم رحم الله دا راوړی د صحیح سند سره انس ابن مالک نه پای کې صحابي شتي دشن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه و چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یأتی علی الناس زمان په خلکو باندې به زمانه راشي یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاهم دې زمانه په خلکو باندې راځي چې په جمعتونو کې به دنیا خبرې کوي فلا تجالسوهم د دې خلکو سره مکه نه پاسي فليس لله فيهم حاجه علم د دوی د عبارتونو د ضرورت نه لري. رواه البيهقي. وجدي شي زمانه براشي په خلکو باندې چې هغه به د الله په کورونو کې خبرې د دنیا کوي. دلته یو څو مسلې دي ساتي. اولنې مطلق خبرې په جمعات کې حرام نه دي. دلته مطلب دا دی ډېری خبرې کول ډېری خبرې نه دي پکار یا د تجارت خبرې او مخکې حدیثونه ثابت شو چې خرڅول غستل پالتو خبرې پالتو خنداګانې دا ناروا دي. نور کې سره دي چې معمولی خبرې وکي یا د ضرورت خبرې وکي یا څنګه خېته پوسو کې یا کوم معمولی خندا به کوښنه کې چې حرج نشته. چې حدیث نه ثابت دي صحابه کرام د رسول الله په جمعات کې ناسو او د جاهلیت د دوره خبرې به را یاد کړي چې په خابه دي سو دي سو وغي سره به وخندل. نو دا نه چې بس خبرې بالکل حرام دي. دلته مطلب دا دی چې د سی وخت په خلکو باندې راشي چې د جمعتونه جوړ شوی د الله د عبادت لپاره دي خو چې تور نه وځي نو د سی به نخ کوي چې د الله د عبادت لپاره جوړ شوی. ای خلک به ټول لګي دنیا خبرې وکي او دا خندا ډرق به جوړ کړي او زیاتی خبرې وکي د دینه من راغلی ده. نو چې د خلکو نه ځان لري ساتي ولې چې ادب پکې نشته. ادب د الله د کور پکې نشته. نو څومره خطرناک خبره چې دنیوي خبره ډېری کوي یا خنداګانې کوي د سره مکه نه. نو چې په جمعات کې په موبایل کې د سندري لګیدلی او د موبایل ته کړنګي نو د خبره به څومره سخته. دغه نه بل حدیث ته وعن سائب ابن یزید سائب ابن یزید رحمه الله وی چې كنت نائما في المسجد زودومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمعات کې فحسبني رجل نیو کسرغه او په وړونت کې کانی باندې وړي کوونته ګټه باندې زوښته وناسي
موقت رپاسن فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما چوکتنا هغه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما ته چې اذهب فأتني بهذين لارش دغه دوه کسان زما خواله راول دوی یو د رسول په جمعات کې اوازونه ډیر تیز کړیو وما ته چې لارش دغه دوه کسان ما راول فجئته بهما وما راوست په امیر المؤمنین پس نو هغه ته تاسو کو ممن انتما یا من اين انتما تاسو د کوم ځای راغلي د علاقې خلګي بار نه قال من اهل الطائف ونمو طائف نه راغلي نغوتي لو كنتما من اهل المدينه لوجعتكما كتاسو مديني ولا وكنا ما تاسو سزا درکوله ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو وازونه چې تکلی د پیغمبر په جمعات کې رواه البخاري دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی په دې کې مسله هغه دا اولنی او د ډېر باریک مسله کې سره به سوچي چې د مشر د طرف نه داسې معامله لکه څنګه چې عمر وکړه د صاحب سره نو د صاحب نه دی او نه به کشر دا خپل بی ادبي ګڼي ځکه چې کشر دی نو دا اوس هغه دي چې کانه راواسو چې وښتو را پایسو هیڅ خبره نه بلکې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د انسان په خپو کې چې سړی ځان خاوري کېم لګا ده نو دا ادب زده کوي چې مشر کاغه پرشته کې مشري کاغه په علم کې مشري هغه ته د خدمت وي چې لار سره دوه کسان راول دوه کسان خو هغه خپل مراوستي شو و دې په سی ولې ولار سره ور نو دا به عیب نه ګرځول ما ته وځي دا کاروک بلکې د مشر خدمت کول دا شرف ته عزت دی د درون سړي لپاره نو دې ذکر د وکه سن راوختو تاسو ولې اوازونه چې کمی علاقه ګور اوري ته کمی علاقه نه د دې فائدہ بدش لکه اوس مثال کې یو سړی دی ناروا کارو کې زموږ په مخ کې په دې جمعات کې وکی نو ډایرک مونږ هغه په دې خبر باندې نه رټو بلکې تاسو وي ته موږ سره درسونه کینل ته کنه وی کینه ما نو چې کینی دې بیا درټلو حقدار دی ځکه چې تا دومره مسایل اوریدلې بیا هم ته دا کار کې خایو سره د وی چې نه جزه حول پر راغله به د مسله نه اوریدلې د سره به گزارو کو د حکمت او تاسو د کوم ځای موږ تعریف نه راغلی او سید زکه ته سنوي تاسو مدینه ولا نو مدینه ورته دا خبر معروفه ده معلومه ده موږ بار بار بیانو نو د پیغمبر ادب هم دی او د جمعه هم ادب دی دی چې الله په قران کې ویلا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي اوازونه بنو چې ته وي د پیغمبر په خوا کې ونه داغه په आवाज باندې دا ادب د مرګ نه بعد هم دی چې د پیغمبر د قبر په خوا کې بچی چوغاري نه وي دا بس درشي دا دعاګانی غوړي د پیغمبر نه ولیاذ بالله دا خو شرک او کفر دی خو به دغه سره د وازونو چې تول د بل به دی نو بیا هغه به ادب ته وګوري چې پاکستان افغانستان نه چغي وي یا رسول الله دم په دې به ادب کې نه راځي نو دې چې د جمعات ادب چې आवाज وبکې نو چته ها د ثابت دی په بازو زینو کې چې आवाज چې تول جایز دي لکه تقریر کول درس کول مسله بیانول یو سړی په خبر باندې پوه کول یا عامي خبري ستاو د بل مرګري په منځ کې روان دي او معمولی आवाज وچت کې چاغه اوري نو بده کې سحرج نشته دلته مراد هغه आवाजونه چې تولې چې د جمعات به ادبي وګي شي یو ملګری شي کنه سم تاسو خلک کړی دا یو شروع کې ټول جمعات ته به بنیندار شي سمې چي وي نو دا طریقه د ادب خلاف ده دا غینه بعد حدیث ته عن مالک رضی الله عنه قال بنا عمر رحبة في ناحية المسجد امام مالک رحمه الله یادی وغوی چې عمر دا کار کړو نو دلته خدای مسله ثابت دی چې مالک رضی الله عنه امام مالک د عمر ابن خطاب سره ملاقات کمزې کی کړي خو د سندن صحیح دی بعض زینو کې د اختصارو کې بعض روات وی چې پلاني د پلاني نه اوریدل په منځ کې یو کسي خو بل طریقې سره په بل سند سره د حدیث راغلی په منځ کې به کس ذکر شوی نو به صحیح دي ځکه وی چې بنا عمر
رضي الله عنه رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة. عمر بن خطاب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات سره یو چبوتره جوړه کړې و. رحبه دي ته وایي یعنی د زمکې نه اوچته او بیا هغه نه چپ چپیر وړو کې اونته کې دیوال دا چبوتره جوړه کړې د ناستې لپاره. او دا به وي من کان یرید ان یلغط که څوک چې پالتو خبرې کول واړي عبس خبرې کول واړي او ينشد شعرا او یا شعر و شاعری کول واړي او يرفع صوته یا په تیز आवाज کې خبرې کول واړي فليخرج الى هذه الرحبه ندغزي تدوزي. نو دې زنه دا مسله ثابته شو چې جمعهتونو کې پالتو خبرې دا نه دي کول پکار. دغه شان خنداګانی د حد نه زیاتې اوازونه او چتول د حد نه زیات د ناروا کار دی او د ادب خلاف ته. نو ذکر امیر المؤمنین جدا ځای جوړ کړو بهر. نو چې څوک به ولیدو په جمعات کې خبرې به ډېری شروع کړي ورالته بهر کې نه خبرې وکړي بیا راځي. رواه فی الموطا دا امام مالک رحم الله په خپل موطا کې راوړی. دا غینه بد حدیث ته وعن انس رضی الله عنه انس بن مالک وی قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعات په دی قبله کې یعنی کم دیوال چې د قبله طرف ته دی په دې کې نخامه ورید او نخامه خراش کی ته وای چې هغه د سینې نه راوځي یعنی چې لاړی تو کلی نو به چې د سینې نه راوځي ته خراش کې ویل کی نخامه ته عبارت کی. فشق ذلك علينا دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیره بده ولګید حتى رؤي في وجهه د مخنه ښکار شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شه. فقام فحكه بيده نغ دیوالی پاک. د دې ځنه دا مسله ثابته شو چې د جمعات خدمت کوه کته هر څوک او کده هر چا زوی او کده هر چا پلاری. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې جمعات پاکې نو ته څوک چې ته دا وې چې زینی شم کولای. د جمعات خدمت او د جمعات صفا کول د شرف دی او د عزت دی. ځکه چې موږ د کوم رب بندګانیو د هغه رب کور دی نو دغه رب د کور خدمت کول د عزت دی. او د پیغمبر نه عزتمن انسان خو څوک نشتی کنه. ناغره ولګي د بخپل دغه دیوال دغه ځای پاک او به دا وی ان احدکم اذا قام في الصلاه فانما يناجي ربه. تاسو کې چې یو سړی کله په منځ کې ولاړی نو د خپل رب سره جرګه کوي. وان ربه بينه وبين القبلة د داود قبله په منځ کې الله ای. تیز کې دا مسله ګوره څومره اهمه ده چې ته په منځ ولاړی تر الله سره به جرګه ولاړی. خو بیلته سوال پیدا کیږي غدا چې جرګه خودی ته چې دوه کسان پکې خبرې کوي نو خبرې خودلته د بنده طرف نه کیږي نو الله طرف نه د څه ویل کیږي. نو بعض علماء دا جواب کړي چې خبرې خود بنده د طرف نه دی چې رقم ذکر کوي کوم عبادت کوي د الله طرف نه اوسه جرګه دي چې الله د دې په بدله کې دله ثوابونه ورکړي. خو د دې جواب نه دی چې زړه به مطمئن کی. د دې نه ښه جواب دی چې او د الله طرف نه سره خبرې کوي. دا ډېر عجیب ده. تاسو منځ کې ولري الله طرف نه خبرې کوي او هغه دې یو حدیث کې د دې مونږه بیان کړی د بار بار چې الله وی قسمت الصلاه بيني وبين عبدي. ما د سوره فاتحه تقسیم کړی دا زما او د بنده په منځ کې. فاذا قال الحمد لله رب العالمين نو کله چې دا بنده وی الحمد لله رب العالمين الله وی بنده زما صفاتو کو. مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين مجدني عبدي أثنى علي عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي. الله تربه بكده خبرك کی نو په دې اعتبار سره صحیح شو کنه دا جرګه د الله او د چا د دې بنده نو ځکه چې ولای دې په ادب ودرېږي الله ته. الله د داود قبلي په منځ کې څنګه دی
چې الله او د الله رسول تفصیل نه دی کړی نو موږ به هم تفصیل نه کوو. زموږ په ایمانی او څنګه چې راغلی د قشم به وایو حقیقي معنی بوله ثابت کو ترجمه بوله کو څنګه د علم چا سره دی د الله سره دی. بعض علماء دا جواب کړی خو دې کې لږ تاویل له خبره تاوهل وی مطلب دا دی چې الله د دو د قبلي په منځ کې یعنی دی الله ته متوجه دی. دا دې شو لکه الله چې دو د قبلي په منځ کې شي. دا جواب دی خو دې جواب دی تاویل پکې شوی او غوره خبره ده چې الله د خپل ځان مبارک سوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله مبارک سوی باغی باندې موږ ایمان اق شان راوړو څنګه چې دی او کیفیت چاته وسپارو کیفیت الله ته وسپارو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا وی چې فلا يبزقن احدکم قبل قبلته نو پتا شو کې د سوق د قبلي طرف ته لاړې نه ټکی. دا فائدې د ساتي چې بعض علما دا وی قبلي طرف ته همیشه لاړې ټکل ناروا دي کاغه ته په منځ کې او کو بغیر منځ کې. خو صحیح خبره ده چې د منځنه علاوه د قبلي طرف ته لاړې ټکل غوره نه دي. غوره نه مطلب چې کله ویل شي مطلب دا شي چې کچا ټوکړي نو څه ګناه به کې نشته. صحیح خبره ده هر چې من راغلی نو هغه بیا د منځ په حالاتو کې چې انسان ولړي په جمعات کې نو په جمعات کې د قبلي طرف ته لاړې نشي ټوکړي. دا خبر مې ستې دا هغه وخت د جمعتونو مسله ده. هغه وخت کې جمعتونو کې بچټایي قانون دا بنو دا مسله موږ سره مخکې تفصیلا تیر شوی کې تاسو ته یاد نو بیا غو تفصیل نشو کول. ولكن عن يساره او تحت قدمه کتوکی بیا په منځ کې نو ګس طرف ته دی وته کی یا د خپلان دی. ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه. بیا رسول الله کپڑا راونیو او باغی کې لاړې ټوکړي طریقې وته خو ثم رد بعضه على بعض. به د کپڑا د یو تر پیروړ بل تر پیروړ کپڑا بند کړ او يفعل هكذا دي شي کې په منځ کې. رواه البخاري. ده حدیث امام بخاری رحم الله راوړی. نو حدیث کې یو مسله ثابت شو جمعه خدمت د عزت او دویم ته ثابت شو چې په منځ کې ته جرګه کې د چا سره د الله سره. درېم ده چې قبلي طرف ته بلاړي نه ټوکی ګس طرف ته ټوکی یا د خپلان دي. او څلورم ده چې کدي سینه کې نو بیا په کپڑا په ټیشو کې وته کا هغه پر باندې کا. په دې کې زموږ د عباس جاهلان په عربو باندې رد کې بو برخان دي. یره عربي مصر منځ کې ولړو په ټیشو کې لاړې ټوکړې به چیپ کې نو دا کار د حدیث خلاف ده کړي که صحیح کاری کړي صحیح کاری کړي. خو مونږ چې کله یو مسله مونږ ته نه معلومه او بل څوک په عملو کې بیا هغه ته جاهل وایو ځان ته جاهل نه وایو نو کې دي چې دغه مسله صحیح استاده غلط کې لګدا ته اوس خو مو وکړه نو په منځ کې چې کله د پوزي صفای ته ضرورت راشي یا لاړې ټکلو ته ضرورت راشي او استاد منځ خشوع په خرابيږي کته د پریری دغه شان نو بیا د جیب نه ټوکی را وسته رومیال را وسته ټیشو را وسته او باغی باندې صفای کول دا روا کار دی. دغه نه بعد حدیث ته وعن السائب ابن خلاد رضی الله عنه. سائب ابن خلاد وهو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو ملګری وی چې ان رجلا اما قوما یو سړی د یو قوم امامتی کوله فبصق في القبلة قبلي طرف ته لاړې ټوکړي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته کتو ویلي لاړې قبلي طرف ته ټوکړي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله فارغ شو نو د قوم ته دا ویل د امام د قوم ته لا يصلي لكم دې ستاسو لپاره به امامتی نه کوي. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه. بیا غراغ امامتی کول نو قوم منکو چې نه ته امامتی نه کې پیغمبر مونږ ته ویلي. فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هغه ته رسول الله خبر وکړ نو دلال پر رسول الله پسې فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله ته ویلي ویاو نعم ما ویلو. وحسبت انه قال وزما دا ګمان د صاحب ابن خلاد رضی الله عنه وی انك قد اذيت الله ورسوله. تعذيت رسول الله او الله رسول. رواه ابو داود. د حدیث ابو داود رحم الله راوړی. او که پیغمبر وی او زموږ د موبایل د کړنګي اوریدل نو موږ ته به څه ویل
چې امام لاړی وته کړي قبلي طرف ته وته وی تعزیت رسول الله او د الله رسول ته نو د چې موبایل وته کړنګي دوی اذیت الله ته رسول د الله رسول ته رسول دي جمعات والا ته رسول دي خپل منځ خراب کړي د دوی منځونه خراب کړي دې مسلې کې احتیاط ډیر کوي نو دلته یو مسله زله ترازی غده چې موږ بار بار دا مسله بیان کړې ده چې به ګناګار انسان په شاته مونږ کی کنه کی پچا به شاته مونږ نه کی چې مشرک عقیده خراب وي د خو عقیده نه خراب نو څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې منک او د قوم ته وی چې دې مپرې د امامتۍ ته جواب دلته پیغمبر دا خبره نه کړې چې بده بس مونږ نه کی خو دې د امامتۍ نه کوي ولی یو تربیت یو خو د امت ته چې کله ځان له امام ګوري نو خط تقوادار او پوه انسان ګوري نور دینه دی ویل چې بده بشاته موږ نه کی دا اشکال بالا صحیح وي چې کله دې سی ویل پیغمبر چې بده بش موږ مکو بده بشاته موږ نه کی دینه دی چې نه کی خو دې سی وی چې دې مبر دې امامت ته وګوره څومره د سوچ او د فکر خبره زمون ډیر امامان او سره علم نشتی بیا پخکار ګونونو کې اخته دي او موږ د خپل جماعتونو امامان کړي ځکه به دې امام په شته منځو خون نه کوي په منځ کې مخون نه دا فائدې د ساتلو د تجربه خبره ده چې څومره مخې ته امام تقواداري دومره په منځ کې سي خوني او څومره چې د امام بی دینه یا ګناګار خاري او دغه غزا ښکار ګناونه و مډیر ګناونه و نو دومره بسته په منځ کې خون نه نو دې کې یو مسله د جمعه د ادب بیان شو چې قبلي طرف ته لري توکل د اذیت رسول الله او د الله رسول ته او دویمه د چې کله امام ټاکي نو دې امام موټه کوي چې هغه پوهي تقواداري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه خبري الله د کلام نه خبري منګه بس چې څوک راغی بس اصل تبوز دا کو چې سبالي لکه معمولی شهري به لګي دغه ته زموږ سوچ دې ته زموږ سوچ نه چې د سېلم کړه د کم ځنه فارغ شوی دی د تقوا د اخلاق د خوې ځکه چې ټول جمعه د نه متاثر کیږي دې ټول کلی تربيت بده کوي ټول کلی تربيت بده کوي نو چې د کلی تربيت و د تاواله کړه دی او د بچو تربيت ته تاواله کړه او د مشرانو کې شرو تربيت ته تاواله کړه دی ګوري نه چې رسوک دی کم ځنه راغله سېله می کړه اخلاقی څنګه دی ریکارډ څنګه د معلومول پکار دي ځکه چې پاکستان کې مولوی صاحب سره ملو شو ما سره پیجندې ملاقات ما سره به ماته یې مسلې ته پوښتنه کوم عقیده ګډوډو ما څه ته پوښ کوي په عربي کې چې څوک چاته وي چې زنو سبب وي نماز سو پر دې معنی عقیده مسله نه ذکر ذات نه خیمه ول به معنی عقیده ذکی عقیده مسائل به رته خیمه ما سوچ کو چې لکه دې بو فتوی مورکې دې مسلې بیانې او د پته نشي چې په عربي کې څوک چاته وي چې زنو سبب وته نو دیس امام خپل جمعات ته پر ټاکی چې تاسو په مطمئن یې اول خبره د عقیده نه به دغه علم نه مطمئن یې دغه کردار نه مطمئن یې ځکه چې د تربيت کې دی ټول قوم او د کلی او د مشرانو کې شرانو تربيت هغه به د پلاس کې دی دغه نه بعد حدیث ته وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل وی د دې ناشنا حدیث ته وی چې احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ډیر لیټ شو یعنی راونه وته زر د سحر منځ د پاره نور کله وختي راوته خو دغه ورځ ډیر لیټ شو حتى كدنا نتراءى عين الشمس تر دې چې مونږه نږدې و چې د نور د سترګې مونږ لیدلې یعنی وخت نږدې شو نور راخطوته فخرج سريعا ندير بتحديث الروته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فثوب بالصلاه ومنزل پر اقامت شو
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی وکړه مونږ کو وتجوز فی صلاته او په دې رکعاتونو کې لن سورتونه ویوګد مونږ وناکو فلما سلم کله چې سلام وګرځو دعا بصوته आवाज اوچت کو ملګرو ته وی فقال لنا على مصافكم كما انتم ټول ملګرو ته وی بل خپل صفونو کې دغه شان کې نه څنګه تاسو یې ثم انفتل الينا بزمن طرف ته مخکو دې مسلې تفصیل ان شاء الله منځکله طریقه چې بیانو د امامتۍ مسائل البته به تفصیلا بیانو خو دلته ته اشاره وکړو چې طریقه داري چې کله امام سلام وګرځي نو مخ بچا ته راړي مقتدیانو ته راړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ثابت دي د دې لپاره چې کله مقتدیان څخه تپوس کوي نو چې دوله جواب ورکړي دویم دا چې د بهر نه کم خلک راځي نو چې هغه ته پته ولګي چې مونږ مشه ثم انفتل الينا رسول صلی الله علیه وسلم بیا مخ راوړو مونږ او دوی چې اما اني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداء زه تاسو خبر بیانوم چې رسد له لټ شوی و چې اني قمت من الليل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجه شپې را پاسېدم د خوب نه فتوضأت وصليت ما قدر لي نو د سمو کو به دومره موږ مو کو څومره چې په تقدیر کې الله لیکلو فنعست في صلاتي نو په دې منځ کې را باندې خوب زوره ورشو تر دې چې د خوب را باندې درون شو فاذا انا بربي تبارك وتعالى في احسن صوره په دغه خوب کې خپل رب ولیدو په خسته صورت کې ادم سلام سره مخ کې تیر شوی چې په دنیا کې په وی خلیده د الله سبحانه وتعالى لپاره دا ناممکن دي هیڅ نه لري که څوک وي چې دا نو د خوب مسله ده رسده د خوب بیا دا مسله موږ بیان کړی و چې اکثر علما دا وایي چې الله په خوب کې لیدي شي زما خپل ځاني سره په دې مطمئن دي دا هغه علما په قول باندې چې دا مسله پیغمبر پورې خاص پرې خو ده خدي یو خو خلک دعوی بیا شروع کی د درو مونږ سره شتي کړه خوبونه ولا یاران خو مونږ سره دي نبی برته هر سحر خوب بیانې چې الله ملي دی دوی مده چې بیا په دې مسله کې ورزي چې څنګه دی لیدل او سي او د الله په صفاتو کې دا خبره د ځان نه پکې به جوړیږي نو خدای د چې دا خبر بچا پوری خاص شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری او موږ بینو ان شاء الله په جنتونو کې باذن الله تعالی الله دې موږ ته د نعمت نصیب کړي وی ما الله ولید په ډېر خسته صورت کې مورید وی ما ته وی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم وی ما ته چې لبیک ربی یا الله ز حاضرم وی ما ته وی چې فيما يختصم الملأ الاعلى دغه اوچت ملائک چې دي کوم چې نږدې دي الله ته دوی په سکه دا خبر روانه کړي ده سب بحث کوي دې سمون سره دوه حدیثونه مخکې تیر شو یلته ما تفصیل کړو چې ملائک ولې دا خبرې کوي څنګه کې ټول تفصیل بیان شو نو بیا غي ته ضرورت نشته وی ما وته وی چې لا ادري لا ادري ټکی باندې ځاني عادت کې وس باندې لا ادري بعض علماء لا ادري نصف العلم نیم علم څه دی لا ادري ما ده پته نشته ګور پیغمبر وی ما ده پته نشته قالها ثلاثا دري بير خبرو شو دري بير پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا ادري فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد انامله بين ثديي نو يلا د خپل لاس ورغوي زما د وګو په منځ کې خودونو د الله د ګوتو یخواله ما محسوس کو په خپل سینه کې فتجلى لي كل شيء وعرفت الله رته خبري راخکار کړې ټولي بیرته چې یا محمد و موتي چې لبیک ربي یا الله حاضرم وی بیرته چې فيما يختصم الملأ الاعلى د ملائک د سو باره کې خبرې کوي
وی ما ته چې فل کفارات دا هغه اعمالو مبارکي خبري رواني دي چې لغې د لسه ګناونه ریږي ور ملائک دا باس کوي انا ګورغه ګناونه نه کوي ملائک ګناونه نه کوي خو باسي دغه شروع کړي یو وجه موږ ذکر کړو چې دا یعنی دوی دا سوچ کوي چې انسانان څومره خوش قسمت دي چې الله ولدا موقع ورکړي دي کې دوی لا باس روان دي خدا سری دا کفارات بما ته وی چې وما هن دا کفارات سری دا اکم اعمال چې هغه سره ګناونه ریږي بما ته وی چې مشي الاقدام الى الجماعات پخپو باندې تل جمعتونو ته دې سره ګناونه ریږي والجلوس في المساجد بعد الصلوات او په جمعتونو کې ناس ته د منځنه بعد دې سره ګناونه ریږي او به چې سره د منځنه بعد ناسي په جمعات کې او د الله دین ته ناسي او غیظ دکې نو څومره خیر د ځان سره د جمعات په دروازه باندې وباسي څومره خیر دریم دا چې و اسباغ الوضوء حين الكريهات او خ او دس کول په هغه وخت کې چې او دس کول ګراني یو بیخي یا انسان بیماری یو بګرانی هر څه چې د خدای ته بکی مشکله دغه مشکل باوجود هم لګي او دس هغه طریقو کې به کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم خو لري وی بیرت اللوج ثم فيما نور څه خبرې کولې بل څه موضوع وکنه وی موتوی چې فی الدرجات په درجو کې خبرې کولې چې کم اعمال دي چې دغه د سره انسان درجه بلندي وی الله رضی چې وما هن موتوی چې اطعام الطعام غریبانو له خوراک ورکول مسکینانو له خوراک ورکول دي سره درجه الله بلندي ولین الكلام او پستی خبرې کول او ښه اخلاق د خلکو سره ساتل والصلاه والناس نيام او خلک چې شپې او دی د ټینګ په تهجد کول د دې سره درجه بلندي وی بیا ته لوي چې سغواړي وواړه وی موتي چې اللهم اني اسالك فعل الخيرات یا الله د نیکانو د کولو توفیق را لراکي وترك المنكرات او د منکر کارونو پر خودو طاقت را لراکي وحب المساکین او د غریبانو سره محبت پیدا کی وان تغفر لي وترحمني ويا لما وبخ بما رحمك واذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون او یاله کله چې به قوم باندې امتحان راولي فتنه پر راولي دغه مخکې ما په دې حال کې مړ کې دې حال کې ملک راولي چې دغه فتنې نه بچو واسالک حبک او یاله تنستا محبت غواړم چې ما سره محبت وکړي ناشنا دعا وحب من يحبك او یاله دا هغه چې محبت درنه غواړم چې تاسو سره محبت کوي یعنی یاله تر سره محبت کوه او دویمه کم د الله بندگان او هغه مؤمنان اولیاء الله چې یاله پتا مېندي د غوي محبت ما سره پیدا ک وحب عمل يقربني الى حبك او یاله دې عمل سره مې محبت پیدا کې چې ستاسو محبت ته مې نږدې کوي دا ډیره فائدمنه دعا ده زم چې تاسو یاد کړئ په سجدو کې وایي په سجدو کې هر صبر ته الله احسان کی چې ډیره جامع دعا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبري لنډي خو ډیر څه بګی دن راځي اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه دا وی دا حدیث بیان کو دا واقعي بیان کړه دا خوب بیان کو وی وی چې انها حق دا حق خبري دي کې شک نشته فدرسوها ثم تعلموها
د ازده کې به نور خلکو ته وخای ازده کې ګور پیغمبر دته وې ازده کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوې ازده کې تاسو ته یې موږ سره حدیث تیر شو او هغه هم دغه شانو او باقي کې په اخر کې صحابي یا رسول الله دعا قیاده کو کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې سو کې واوري نبی هغه په کار چې دعا سکی یاد کی نو دا دعا یاد کی او په خصوصا په سجده کې وای او دغه شم په تهجد کې وای په هغه ټیم کې ډیر وای کم ټیم کې چې دعاګانې قبلي او چې یو پر قبول شو استا دنیا او آخرت په آباد شو غټه خبره بدی کې وی الله ستا محبت غواړم ان شاء الله تاسو سره محبت وکي نبی به کې پاتې شي نو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د نیکانو د کولو او الله دې موږ د ګناهونو نه بچ ساتي او الله سبحانه وتعالى د غریبانو سره زموږ محبت پیدا کړي او الله دې زموږ ګناهونه وبخښي او الله دې به موږ رحم وکړي او کچرته الله یو فتنه را واستغوړي نو الله دې فتنې نه مخکې موږ د دنیا نه بوزي او الله سبحانه وتعالى موږ ته خپل محبت نصیب کړي او داغه چا محبت چې موږ ته نصیب کړي چې د الله سره محبت کوي او داغه عمل محبت چې الله موږ ته نصیب کړي چې هغه عمل موږ الله ته نږدې کوي رواه احمد والترمذي ده حدیث امام احمد امام ترمذی رحمه الله راوړی دی او امام ترمذی وی سألت محمد ابن اسماعیل عن هذا الحديث وما تپوس کړو د محمد ابن اسماعیل نه څوک ته امام بخاری امام ته چې تاسو دې باره کې سوې ما ته وی چې هذا حديث صحيح او چې امام بخاری ولټا پر واچي کړه نو به مور دې بچي نه راوړي چې بدی کې خبرې وکړي دا ناشنا انسان تیر شوی زمکه به مخ باندې الله دې له ناشنا علم ورکړو یعنی ذکر محدثین دته وی امیر المؤمنین فی الحديث حدیثو کې امیر المؤمنین دی بعض علماء وی د مبارک کله چې بصیرت کې د تذکرہ راشي وی امام الدنيا فی الحديث د دنیا امام په حدیثونو کې او امام مسلم رحم الله د ملاقات لته نو سره ناس سره ناشنا مجلسونه وو چې امام مسلم د امام بخاری سره ناشي او امام ترمذی د امام بخاری سره ناشي د حدیث ته پوښتنه کوي وته یو حدیث می معلوم کړی خو ډیر ناشنا حدیث معلوم کړی امام بخاری او ته څه بیماری خو بګی نشته نه ټنګېدل حدیث وی سند دی او حدیث بیان کړي سند دی حدیث بیان کوي درې مسلې دي ستاسو په سند کې او دې سم مسلې درې ونه ته بیان کړي امام مسلم ګور څوک دی خو امام بخاری او ته درې مسلې بیان کړي وی حدیث سند دی بیمار دی ټیک نه دی چې کله دا بیماری بیان کړي نو دعني اقبل يديك ورجليك وما پرې د استاد لسونه کولم استاد خپيخ کولم یا طبيب الحديث دا حدیثو ډاکټر وي ما خدای حدیث تاسو سره وړو ډیر امید سره دا سند چې زنن میو ناشنا سند پیدا کړي هغه په دې خوشالي دي ګوره دیو بل خاله بلړو وی سند می پیدا کړي خبر خو نه دي چې مجلسونو به ته واپس راشي چې موږ دیو بل خاله لاړ شو او ته په سیم ډیر پیدا کړي دنیوي او طریقه می جوړه کړی د خبر خو نه هغه به دیو بل سره بلو شو خبر خو نه یو ناشنا حدیث می پیدا کړي ابل بوده په شوق کې شو څه حدیث ته موږ ته بیان کړ یو مسلم وی نیو اوریدا او دې سم مسله به ته بیان کړ نو امام ترمذی وی ما ته پوښتنه کوي د امام بخاری نه چې ته د حدیث مبارک سوی هغه ما ته وی چې هاذا حدیث صحیح دا صحیح حدیث دی الله زموږ ملاقات د امام بخاری امام ترمذی ټول سره په جنتونو کې وکي دا غینه بعد حدیث ته وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل المسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله جمعه تر نوتونه د دعا به وي اعوذ بالله العظیم پنانی سم هغه عظیم الله پوری او پنا ولم دغه خوات وبوجهه الكريم او دغه په عزتمن مخسر وسلطانه القديم او دغه په لوی او په زړی بچای سره د چانه من الشیطان الرجیم د رټلې شي شیطان نه ګور د دعا ده څومره سره چاته یاد اعوذ بالله العظیم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بل چاته أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بل چاته وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. سوٹ کی دی گورا اعوذ بالله العظيم یو جمله وبوجهه الكريم دویما دریم وسلطانه القديم سلورم من الشيطان الرجيم. درکی اللہ سے دوا قال فإذا قال ذلك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې کله دی انسان دا دعا وی قال الشيطان شیطان وی حفظ مني سائر اليوم ده زمان طول ورځ بچ شو طول ورځ بدا شیطان نه بده الله ساتي. رواه ابو داود حدیث ابو داود رحمه الله راوړه. بدلته یو سوال زړه ته راځي چې د سیم کې چې د دعا سره وي بیا هم ګناونه کوي کې دې شي کې شي کوي نو د څنګه د شیطان نه بچ کړي شوی نو د بیا هم ګناه کوي. جواب دا دی چې لازم نه چې د ګناه وسوسه ته شیطان راځي کله کله انسان په خپل د ګناونو سره دومره شوی چې بغیر د شیطان د وسوسو نه کوي. دا لازم خو نه چې ته به دغه پیره شیطان چې کوم دی ابلیس هغه به ته وسوسه راځي د شي د ګناونو سره زړه شي جادت شي نو شیطان هم خدمه نه است وي د پرې د کار ټول مخ ته خپل چلی نو الته خو به دا سوال اشکال رانغه واضح شو کنه. رواه ابو داود حدیث ابو داود رحمه الله راوړی اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. کله جمعه تر نوز دوای ورس کی پینځه پیری ته جمعه تر ځي پرز منزله دین علاوه راځي هم وای ټول خیر او خیر دی خو چې یو پیر دی موي نه شیطان نه بل الله ساتي. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه عطاء بن يسار رحمه الله وی د صحابي نه دی و چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړو دلته اشکال لري. څه اشکال چې صحابي نه دی تابعی دی نو د څنګه چې پیغمبر دا خبره کړې خدای روایت چې کوم امام مالک راوړی مرسل له امام احمد بن حنبل رحمه الله د قراوړی او باقي کې دری چې ابو هريره رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نو د بیماری د سند څه شو ختم شو. اکم سړی چې بکینو هغه پیدا شو هغه څوک دی ابو هريره رضی الله عنه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله زما د قبر نه بوت ما جوړو چې خلک له به عبادت کوي. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد دا الله غضب په خلکو باندې نازلېږي کوم چې د پیغمبرانو د قبرونو جمعتونه جوړي ور دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتل نو وثن خو بوت وي نو قبر نه څنګه بوت جوړيږي نو جواب دی هر هغه شی چې بندگی د الله نه لوي نو دسه شو دی بوت شو. پیغمبر نه غواړي چې زمادي قبر نه میله جوړ شي ځکه یو حدیث کې دام ویلي ویلا تجعلوا قبري عيدا زماده قبر نه میله ما جوړوي خمیله څه ته میله دي ته چې رش په مخ خلک زیږي دلته یو فائدہ د ذکر کم نادره او ناشنا کې دي چې دغه د لاس باز د نام نهاد عاشقان رسول کې دي چې په ما باندې ناشنا فتوی ورکه خدای دغه خپل کار دی دا فائدې د ساتي چې مسیح نبوي ته سره لاړ شي کنه دا بار بار د پیغمبر قبر ته تل د خلاف سنت کار دی او دا بدعت. صحابه کرام په دغه ځکه نږدې خوا کې کورونو خدای او طریقه نه بار بار بدلو کچه ته په سفر بلاړو بیا برالو به رسول الله پر اوسه بور سلام به واچ نو کله چې ته مسیح نبوي ته لاړې د جمعه زیارت کو لاړ شي په خبر باندې سلام واچ خدا باز کې د خیر کړي هر منځنه باد شي هر منځنه باد دا اوس د قبر نه میله جوړول تم په مخ راځي زم په مخ راځم بلوم په مخ راځي دیم په مخ راځي خو میله تی جوړ شو. او الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا قبول کړي ده چې دا قبر الله په حفاظت کې ساتلی او بیر دي سي موحدین په لاس کې ور کړی چې
هغه ټنګېدلي موحدین دی دا قصې مې نه مني وکدا چې د بل ملک سره وي زموږ د ملک سره وي یا نور ملکونو سره وي یو خو تجارت ته ټیکسونو بګړې مزدار روان وي او دویم دلته چې بس کم بد حل وینو ځکه چې هلته هو نامعلومه انسان مړ شي دغه د قبر نه ناشنا دغه جوړ شي نو چې به د پیغمبر قبر وینو چې ګوره سبب سره کوله نو الله سبحانه وتعالى دا ملک همیشه د موحدینو په لاس کې ساتي او الله سبحانه وتعالى د حرمینو دا خدمت هم دغه موحدینو په لاس کې د الله همیشه ساتي دغینه بعد حدیث ته عن معاذ بن جبل رضی الله عنه خدي تیر شي حدیث کې مسله دا بیان شو اهم مسله چې د قبرونو جمعات نشي جوړول او د دې مسلې تفصیل موږ سره مخکې تیر شوی وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصلاة في الحيطان ده رسول صلى الله عليه وسلم په دې حیطان کې منځ کول خوخو قال بعض رواته دې حدیث باز راویان دا وی د حیطان مطلب دی البساتین باغچې رواه الترمذي دا حدیث هم ترمذی رحم الله راوړی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ په باغونو کې خوخ وجه دا غي باز علما دا ذکر کوي چې انسان پکې د مخلوقاتونو جدا شي ځان له ولاړ نو موږ د سیو کې توجه الله ته بعض علما دا وی د دې له سپدي میوو کې برکت راځي بعض علما دا وی چې تعالی چې سوک مل مستیو کې تور شنه الته دوه رکعات مونږ کول دا پکاري خدا حدیث سندن کمزور دی ذكي امام ترمذي بخبله هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن بن ابي جعفر ده حديث امام راوي حسن بن جعفر راوړی ابن ابي جعفر وقد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره محدثين ده کمزور کړي وعن انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده صلاه الرجل في بيته بصلاه یسړی چې خپل کور کې موزیک دی یو منځاجر وته ملاوي وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاه او چې کله د محلې په جمعات کې موزیک نو 15 چند ثواب وته ملاويږي وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاه او کله چې د په دې جمعات کې موزیک چې بای کې د جمعې مونږ کېږي نو د 500 منځونو اجر ملاويږي وصلاته في المسجد الاقصى ب50000 صلاه ب50000 صلاه او په مسجد اقصا کې یو مونږ په 50 زره دی وصلاته في مسجد ب50000 صلاه او د پیغمبر په جمعات کې مونږ یو په 50 زره دی وصلاته في المسجد الحرام ب100000 صلاه او په مسجد الحرام کې یو مونږ په یو لاک دی رواه ابن ماجه ده حدیث ابن ماجه راوړی او دا ضعیف او منکر روایت ته سند کمزور دی په دې کې راوی دی ابو عبد الله الالهانی هغه د سند کمزور دی حدیث نو دا مسله صحیح ده چې کور کې منځو کې یو منځ اجر ملاويږي په جمعات کې چې یو کنه د ویش منځونو ثواب یا د 15 تو دوه صحیح حدیث کې ثابت دي خدا کمزوري ده چې هغه جمعات کې چې منځو کې چې جمعې منځ کېږي نو د 500 منځونو اجر الله ورکړي دا کمزوري مسله او دغه شان دم کمزوري دي چې مسجد اقصا کې یو منځ پسو دي 50 زره او موږ دا مسله تفصیلا ذکر کړو چې ته یاد یو په 200 باندې دی تحقیقی قول لري او په دې پسې مشهور قول هغه د 500 ته دی 500 زره د انتهایی کمزوري دا شان دام کمزوري دي چې پیغمبر په جمعات کې یو مز 500 زره صحیح حدیث کې ثابت دی په سورې په زر باندې دی او دا صحیح دی چې د مسجد حرام کې یو مز په یو لاک دی وعن ابي ذر رضي الله عنه داخلنه حدیث ته په دې فصل کې په دې باب کې او په دې درس کې وعن ابي ذر رضي الله عنه ابو ذر غفاري رضي الله عنه وی قلت يا رسول الله ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې اي مسجد وضع في الارض اول پس مکه د زمکه په مخ باندې اولنې کوم جمعه جوړ شوی دی وی ما ته وی چې المسجد الحرام مکه کې چې کوم د مسجد الحرام دا اولنې جمعه بيوتي ثم اي بل كم يودي ثم المسجد الاقصى بدي بس مسجد اقصى د فلسطین کې کوم دي قلت كم بينهما وما تيجي دوب منسك سمره زمانه وما تيجي 40 عاما سلويخ كان
ثم الارض لك مسجد نبي الله ستد پر ټول زمکه وی جمعات ګرځولې فحيثما ادركتك الصلاه فصلي بكمځ کی چې منظر غیر کړه بسلته مونږ کوا متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې دلته اشکال زړه راځي هغه ده چې مشهور خدای د عوام بمنس کې چې مسجد اقصی چا جوړ کړي سليمان عليه السلام او د سليمان عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام په منځ کې هو ډېر زیاته فاصله زرو کلوم زیاته ده نو به څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دوه جمعتونو په منځ کې سلويخ کاله فاصله ده نو جواب دغه دی چې ابتداء اول پیر د مسجد اقصی د یعقوب علیه السلام ذکر جوړ کړي نو د ابراهيم عليه السلام او د یعقوب عليه السلام په منځ کې به دغه فاصله شو ده صحیح سليمان عليه السلام بیا د اغزړی آبادی ترمیم کړي او غي تازه کړي د نوې کړي هغه ساول پر مسجد اقصی نه دی جوړ کړي نو دې سره د اشکال څه شو ختم شو او د دې سره د درسوم ختم شو او دا باب سره ختم شو ان شاء الله کروان درس کې ژوند دیو نو بیا به مسائل د پردي بیانو په منځ کې چې په منځ کې څومره بدن پټول غواړي او څومره د ښکارا کولو اجازه شته او د شند زنانه د پاره او د ماشومانو د پاره ټولې مسلې به ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث ما د عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.